سلامونه او نیکې هیلې ګرانو دوستانو، په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. بیا هم زه مسلم وردګ یم، غواړم چې تاسو ته د الماني ژبې د ګرامر د درسونو د لړۍ په ادامې سره د اڅفاینیو د ګرامر برخې اتم درس تاسو ته وړاندې کړم. د اڅفاینیو د ګرامر برخې په اتم درس کې موږ تاسو پرسونال پرونامن وایو. پرسونال پرونامن یعنی شخصي ضمایر یا شخصي ضمیرونه. شخصي ضمیرونه موږ تاسو په نومیناتیو حالت کې، په اکوزاتیو حالت کې او په داتیو حالت کې وایو. راځو اوس دلته موږ تاسو خپله شخصي ضمیرونو ته لومړی دلته زینګولار لیکل شوی دی او دلته پلورال. زینګولار یعنی چې مفرد وي، هغه کوم دي؟ مفرد یعنی ich یعنی زه چې په انګلیسي کې ورته I وایي. دو معنا یو یعنی یو نفر چې زه ورته وایم چې ته، مثلا یو نفر دلته زما سره دی، زه ورته هغې ته وایم چې ته، نو ورته وایي چې دو. او دا چې دی دا په غیر معدلانه یا عامیانه ژبه کې استفاده کیږي. بل دی ایر معنا هغه دریم شخص چې نارینه وي، یعنی مفرد نارینه دریم شخص لپاره استفاده کیږي. است د یو بیجانه شي لپاره، او زی د ښځینه یا مؤنث لپاره دریم یو شخص، یعنی دریم شخص چې مفرد وي او مؤنث. بل دی جمع د دې حالتونه. اوس ویر معنا موږ، چې موږ څو نفره وو، وایي چې wir یعنی وي. بل دی ایر چې دی د دو جمع دی. ایر د دو جمع دی. دو مثلا دلته یو نفر دی، زه ورته وایم ته، که ډېر نفر وي زه ورته وایم چې تاسو. نو یو چې دی یو آل ته وایي، یعنی دا هم انفارمل دی یا په عامیانه ژبه یا غیر رسمي استفاده کیږي. بل دی موږ تاسو لرو زی. زی په غټ اس سره چې لیکلی وي او زی په کوچني اس سره چې لیکلی وي. زی په غټ اس سره چې لیکلی وي دا یو آل ته وایي، یعنی لکه د دې معنا یې د دې په شان ده، خو دا موږ تاسو په مؤدبانه شکل په دفاترو او په داسې رسمي ځایونو کې موږ تاسو استفاده کوو. کولی شو د زی یو شخص ته هم استفاده کوو. مثلا موږ تاسو یو دفتر ته ځو، هلته یو سړی دی، موږ تاسو هغې ته هم ویلی شو چې زی زیند، مثلا ورته وایي چې زی زیند ein Lehrer، آیا تاسو یو استاد یاست؟ مثلا وایي چې په مؤدبانه شکل باندې چې موږ تاسو کله چا نه پوښتنه کوو، یو څه ورته وایي یو شخص ته، نو هغه ته وایي چې تاسو څنګه یاست؟ تاسو ښه یاست؟ نو دغه تاسو یو شخص ته هم استفاده کولی شو، او یعنی په فارمل یا رسمي حالت کې، او ډیرو ته هم استفاده کیږي، یعنی دواړو ته کولی شي استفاده کو، خو رسمي حالت کې. بل دی زی موږ تاسو لرو، دا کوچنی چې په کوچني اس باندې لیکلی یو دا زی دی چې دریم شخص مؤنث ته استفاده کیږي. بل همدغه زی دی چې د جملې د معنا نه موږ تاسو باید پوه شو چې زموږ تاسو د جملې په معنا کې مثلا مقصد د یو ښځینه څخه دی او که د ډیرو خلکو څخه دی. که د ډیرو خلکو څخه وي نو په هغه صورت کې بیا دا زی د دې یا د دوی معنا ورکوي، دوی. راځم مثلا یو مثال وایم دلته تاسو ته، تر څو تاسو ښه پوه شئ. وایم چې ich bin ein Lehrer und Sie sind Schüler. زه وایم چې زه یو استاد یم und Sie sind Schüler، او دوی شاګردان دي، دوی زده کړیالان دي. یعنی زه یو استاد یم او دوی، دلته د دې څخه ګورئ ما د زی سره زیند استفاده کړ، نو د دې څخه او دلته چې دی دغه جمع حالت دی، نو د دې څخه معلومیږي د دې جملې څخه چې زما مقصد د دغه زی څخه دی، نه د دغه زی څخه. که زه چیرې ووایم چې مثلا und sie ist Schülerin، نو په دې حالت کې بیا اوس مطلب مې دا دی چې هغه ښځه یا هغه
مؤنث یا هغه نجلۍ چې ده هغه څه ده شاګرده ده. نو اوس د دې څخه یعنې د دې دواړو ترمنځ فرق تاسو په جمله کې څنګه کولی شئ؟ دلته هم زی دی او دلته هم زی دی. دلته د دې سره مې است استفاده کړی او شولغن مې استفاده کړی، یعنی زه هغه دریم شخص مؤنث ښیم. که چیرې زه وایم چې sie sind Schülerin, sie sind Schülerin Schule وبخښئ Schule، نو په دې صورت کې زما مطلب د هغو ډیرو اشخاصو څخه دی یا شاګردانو څخه دی. نو دلته د زی مطلب دی دی یا دوی دی. بل دی مثلا د ایر دپاره یو مثال تاسو ته وایم چې ایر څنګه موږ تاسو استفاده کوو. مثلا زه وایم چې jemand von euch soll herkommen. یعنی د تاسو نه دلته شاګردان دي، مثلا زه شاګردانو ته وایم چې تاسو نه یو نفر باید دلته راشي. نو دلته وایم چې jemand von euch soll herkommen، یعنی تاسو نه یو نفر باید دلته راشي، د صنف مخته راشي. نو دلته فون چې دی، فون داتیو دی، دا موږ تاسو په حروف اضافي یا پریپوزیسیونن کې په تشریح سره ویلی دی. تاسو کولی شئ چې پریپوزیسیونن درس د A1 د سطحې د ګرامر برخې د پریپوزیسیونن درس وګورئ، هغې کې په تشریح سره شته. دلته jemand von euch soll herkommen، اوس دلته دا داتیو استفاده شو، د داتیو نه وروسته باید هم د پرسونال پرونامن چې ایر دی د دې داتیو حالت چې euch دی دا باید استفاده شي. دلته مې استفاده کړ soll herkommen، باید دلته راشي. نو دا شو د دې مثالونه او د دې زی او د دې زی ترمنځ فرق. او د دو او دلته د ایر د دې ترمنځ هم تاسو ته فرق باید دلته واضح شوی وي. مثلا دلته که غواړئ چې مثلا اوس دلته ما زی د دې دپاره استفاده کو، که تاسو د دغې د مفرد حالت سره فرق غواړئ نو دلته بیا ولیکئ چې مثلا دلته لیکمه چې und du bist Schule، ورته وایم چې مثلا او ته دلته چې دی ich bin Lehrer، زه استاد یم، und du bist Schüler، او ته څه یې؟ ته شاګرد یې. du bist Schüler، sie sind Schüler، تاسو شاګردان یې، ته شاګرد یې. ښه، راځو اوس دلته نور مثالونه هم دي. لومړی راځو د دې اکوزیټیو او داتیو حالت. د ich دپاره اکوزیټیو حالت چې دی هغه mich دی، د دو دپاره dich دی، د er دپاره in دی. in ګورئ په اکوزیټیو حالت کې موږ تاسو ویلي وو چې دیر په څه اوړي؟ دیر په دین اوړي. نو دلته ځکه in استفاده شوی in، او دلته بیا ښه په دغه ځای کې ام استفاده شوی ځکه چې دیر موږ تاسو ویلي وو دیر او داس دواړه په داتیو کې په دیم اوړي، نو دلته ام استفاده وي. ښه، راځو اوس دلته د اس دپاره بیا هم اس، د زی دپاره بیا هم زی، د ویر دپاره uns په اکوزیټیو حالت کې استفاده کیږي، د ایر دپاره euch، او د زی دپاره زی، او د کوچني زی دپاره هم زی. راځو په داتیو حالت کې څنګه ویل کیږي. په داتیو حالت کې mich په میه باندې اوړي، dich په دی باندې اوړي، in په ام باندې اوړي. دا چې ولې ام دی دلته دغه دلیل مې تاسو ته ویلی. بل دی اس هم په ام باندې اوړي، دلیل یې دا دی. بل دی زی دپاره موږ تاسو په داتیو کې ای استفاده کوو، ای استفاده کوو. او بل چې دی ویر دپاره موږ تاسو uns په اکوزیټیو داتیو دواړو کې یو شان، او ایر هم اکوزیټیو او داتیو دواړو کې یو شان استفاده کوو. او دا نور هم دلته د غټ زی دپاره دلته آی باید یا ای په الماني کې تاسو ای ورته وایي، ای باید غټه وي، اینن استفاده کیږي، او د کوچني زی دپاره اینن چې دی هغه باید کوچنی وي. دلته اکوزیټیو چې دی دا هغه ته وایي مستقیم مفعول ته وایي. مستقیم مفعول یا ډایرکټ object.
په انګلیسي کې ورته وایي. ډایرکټ آبجیکټ څه معنا؟ د آبجیکټ تعریف دا دی چې ریسیور اف ان اکشن، یعنی د یو عمل لاسته راوړونکی چې یو څه لاسته راوړي یو څوک. زه مثلا وایم چې زه تا ته مثلا زه تا ته قلم درکوم. زه د عمل زه سبجیکټ شوم، یعنی زه د عمل سرته رسونکی شوم او ته د عمل لاسته راوړونکی شوې، د یو شي لاسته راوړونکی شوې، یعنی ته آبجیکټ شوې. چې دا آبجیکټ موږ تاسو په دوه ډوله باندې لرو. یو چې دی ډایرکټ دی، بل انډایرکټ دی. انډایرکټ دی. ښه، انډایرکټ آبجیکټ دی. اوس د دې کې ډایرکټ آبجیکټ چې دی هغه کازټیو دی او انډایرکټ آبجیکټ دی هغه داتیو دی. ښه، مثلا په دې کې زه تاسو ته د ډایرکټ او انډایرکټ لپاره یو مثال درکوم. Er schickt mir einen Brief. یعنی هغه ماته شی راولېږه، یو خط یې ماته راولېږه. Er schickt mir یعنی هغه ماته یو خط راولېږه. دلته mir چې دی یعنی زه هغه ماته شی راولېږه، خط یې راولېږه. خط یو ډایرکټ آبجیکټ دی، یعنی اکوزیټیو دی. او mir چې دی چاته زه څوک یم؟ زه یعنی لاسته راوړونکی یم. زه لاسته راوړونکی یم، دا یو انډایرکټ یا غیر مستقیم آبجیکټ دی. یعنی هغه چې څه کوي هغه څه دی؟ خط لیږل دي، دا مستقیم شو. زه څه کومه؟ زه یو په غیر مستقیم هغه زه یم چې هغه لاسته راوړمه، نو زه غیر مستقیم شوم. همیشه موږ تاسو لومړی داتیو حالت استفاده کوو، بیا اکوزاتیو. دلته دیر بریف دی. دیر موږ تاسو ویل چې په اکوزاتیو کې په دین بدلیږي، ځکه دلته نن بریف راغلی. صحیح شو. راځو بل مثال ته. Du fahrst in die Stadt. Du fahrst in die Stadt. وای آیا تاسو څه کوئ؟ تاسو ښار ته ځئ؟ دلته موږ تاسو کولی شو چې مثلا په دې شکل سره هم دا جمله سوالیه ووایو. یعنی جمله اصلا دا څنګه؟ اصلا بیانیه جمله ده، سوالیه نه ده. خو موږ تاسو یو وخت د انټونیشن یا د آواز په ډول سره یو بیانیه سوالیه د سوال په ډول هم کولی شو. لکه دلته مثلا چې کړې ده. Du fahrst in die Stadt. Du دلته چې دی یعنی په نومیناتیو حالت کې څه شی دی؟ پرسونال پرونامن دی. Kannst du mich mitnehmen؟ وای آیا ته ما هم در سره وړلی شي؟ دا ورته وایي چې Kannst du mich. ګورئ دلته هغه سړي ته وایي چې ما هم در سره اخیستلی شي، یو مستقیم عمل دی. نو موږ تاسو دلته mich استفاده کوو. بل دی په ځواب کې ورته وایي چې Ja, du kannst mit mir bis zum Flughafen fahren. وای هو ته کولی شي mit mir. mit چې دی دا داتیو دی، د دې څخه وروسته باید پرسونال دغه چې راځي پرسونال پرونامن په داتیو حالت کې باید راشي. وای هو ته کولی شي د ما سره bis zum Flughafen fahren، یعنی تر میدان هوایي پورې د ما سره لاړ شي. بل مثال دی Ich brauche keine Schokolade. یعنی زه Ich brauche keine Schokolade یعنی زه ضرورت نه لرم شکولادو ته، یعنی کاکاو. دوی شکولاد چاکلیټ یعنی دلته دوی کاکاو ته شکولاده وایي. یعنی په دې کې کوم دوهم شخص شامل نه دی چې دلته موږ تاسو یو غیر مستقیم عمل سرته پرې ورسیږي. نو مستقیمه یو سړی وایي چې Ich brauche keine Schokolade یعنی زه ضرورت نه لرم شکولاد یا کاکاو ته. بل دی Mir fällt keine neue Idee ein. یعنی د ما نه خوښیږي نوي ایدي نظرونه. یعنی د ما نه خوښیږي چې بل څوک ماته دلته ولې میر راغلی داتیو راغلی، یعنی یو غیر مستقیم عمل شوی چې نور خلک په دې کې شامل شول. مثلا د نورو خلکو نظریې د ما نه خوښیږي، یعنی چې نور خلک ماته نوې نظریې راکړي. بل دی وایي چې bitte folgen Sie mir. وایي مهرباني وکړئ تاسو ما وڅارئ یا ما تعقیب کړئ، یعنی چې زه څه کوم تاسو هم ما تعقیب کړئ. نو دا هم اوس موږ تاسو اتم درس په دې هیله چې په درس باندې پوهېدلي وئ او په درس باندې مو سر خلاص شوی وي. بیا هم د نورو درسونو دپاره او نورو درسي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل
سبسکرایب او موږ هم دې چینل لري موږ تعقیب کړئ او زموږ سره